أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمند مسلمانانو، د لوی اختر مبارکي شپې او ورځې را روانې دي. مسلمانان د هغې دپاره مختلفې تیاریانې کوي. خو زه ننني تاسو ته د اختر د دې 10 ورځو یو څو فضیلتونه ښیمه چې موږ ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي. هغه 10 ورځې فضیلتونو کې یو فضیلت د دې 10 ورځو ګڼ احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغي موجود دي. بخاری شریف روایت ده. ابن عباس رضی الله عنهما فرمای وی دا 10 ورځو سوچ دی 10 ورځو دی 10 شپو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دروازه روزه نسی نو د یو کال برابر قبول شوی روزه ثواب الله مسلمان لور کوي. او چې د شپې عبادت کوي نو د یوې شپې عبادت د لیلة القدر سره برابر دی. وس ما ته سوچ کو چې ما ته د شپې لیلة القدر شپه خو اول زما استا په نصیب کې بچرته راځي او دا الله ان قریب زما استا په سر باندې روستي نه پکار دادا او د یوې د لیلة القدر شپې عبادت قرآن کریم وی دا یو دا لسو یعنی د زرو میاشتو د قبول شوی عبادت نه بهتر ثواب الله ورکوي. ای کې د قبولوالي شک هم نشته. دا غینا علاوه دا لیلة القدر شپه عبادت زر میاشتې زرو میاشتو کې 10,000 شپې الله پاک د 10,000 شپو عبادت الله پاک مسلمان لور کوي. نو پکار دا د جما ته د دې شپو خصوصي لحاظ وساتو. بل حدیث پاک کې راځي ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله ته په ټولو کې بهترین ورځې شپې د لوی اختر د 10 ورځو شپو نه بل یو ورځ نشته. هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویل دي صحابه تاسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد بهتر نه دی، جهاد غوړه نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جهاد غوړه نه دی. ها البته یو مجاهد دی چې اغزان سر سامان والی خپل مال والی خپل ځان والی او د الله په لار کې اغزان قربان کې خپل مال قربان کې او هغه شهید شي او مال ختم شي قبول شي صرف شي په جهاد. دغه مجاهد د دې 10 شپو ورځې بهتر دی. مسلمانانو چې د غره په سوکه کې مجاهد د خپل نفس سره مجاهد د خپل مال سره هغه د غره په سوکه کې د الله د دین لپاره د الله د کلمې د اوچتولو لپاره هغه میدان جهاد کې جنگيږي. زما استا هغه وز هغه نه نو راشه هغه د لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې 10 شپو عبادت خېل دي مرونو د الله شپې په عباسیاتو کې په زولیاتو کې د مته راوي. اوس په دې کې عمل سکول پکار دي زیات. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې شپو کې با د ټول نه زیات عمل د څه شکای یو سبحان الله سبحان الله دا به زیات وای. دویم الحمدلله دا به زیات وای. دریم الله اکبر دا به زیات وای. سلسل پیره روزانه وای. سلورم لا اله الا الله وای.
فضیلت یې څه دی؟ حدیث پاک کې راځي د دې ګڼ شان فضیلتونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یعنی سبحان الله سل کرته وي سل زله وي نو دومره ثواب او اجر الله پاک ورکوي. یو روایت کې دا راځي د احد د غر نه یعنی زیات ثواب قبول شوی. دویم دا چې لکه سل غلامان چې سړی سل غلامان عربي آزاد کی الله ولا دومره اجر او ثواب ورکوي. دویم چې مسلمان الحمدلله یعنی سل پیری وي الله ولا اجر د احد د غر نه زیات ورکوي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي. او بل دا چې څوک دا وایي یعنی سل کرته وایي نو لکه سل آسونه سره د سامانه ته د الله په لار کې خرج کې ورکي مجاهدینو ته الله دومره اجر او ثواب ورکوي. او سوچي الله اکبر سل کرته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره اجر او ثواب دی لکه یو سړی چې سل او خان د الله په لار کې خیرات کې او صدقه او سوچ لا اله الا الله سل کرته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره اجر او ثواب الله پاک ورکوي چې د ځمکې او د اسمان په مابین کې دا څومره فضا چې ده نو دا به د دې د اجر او ثواب نه یعنی دا ډکیږي او د دې نه زیات اجر او ثواب الله پاک ورکوي. مسلمانانو دا بهترین ورځې او شپې دي بهترین اوقات دي په دې کې خپل ټیم مزه کوئ په دې کې شپې مزه کوئ دا ټیم بیا نه راځي. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي دا الله نبی فرمایي شپا اعلان کئی و زمان و دا اللہ بندہ ما کسا عملو کا چیز قیامت ورز بانی استاد پار دا اللہ پا دربار کے یعنی گواہ جوڑشم روز دا قشانی اعلان کئی و دا اللہ بندہ ما کسا عمل نیکو کا چی قیامت کی دا اللہ پا دربار کے استاد پار گواہیو کم دا اللہ نبی ویلی رونو دا شپې ورځې بهترین شپې ورځې دي. راځئ چې دا شپې ورځې دا په عباداتو کې کم از کم سل کرته سبحان الله سل کرته الحمدلله سل کرته الله اکبر سل کرته لا اله الا الله دا وظایف خصوصي یعنی دا اذکار خصوصي په دې ورځو کې کو په دې ورځو او شپو کې الله دې دا عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ المبین.